اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګڼه زده کوونکو نن غواړم کسري توانونه او د هغوی قوانین در وپېژنم. له دې مخکې یو څه خبرې تاسو په یاد ولرئ. که دوه مساوي منفي ضربي اجزا ولرو دغسې منفي څلور ضرب منفي څلور د دوی د ضرب حاصل مثبت 14 کیږي ځکه چې منفي ضرب منفي مثبت څلور ضرب څلور 14. په دا حالت کې که د 14 مربع اجزا پیدا کوو د هغې لپاره منفي علامه پام کې نیسو ځکه دواړه ضربي اجزاوې منفي علامه لرونکي دي او د مربع اجزا قیمت لپاره هم منفي علامه پام کې نیسو په دې معنا چې د 14 مربع ضرب چې مثبت څلور دی هغې ته منفي علامه ورضرب کوو. یاد ولرئ چې دلته مثبت علامه صحت نه لري ځکه چې دلته دواړه ضربي اجزاوې چې موجودې دي منفي علامه لرونکي دي، نو څه ډول کېدلی شي چې دغه یو جز دې مثبت علامه لرونکی وي. ښه، که دواړه ضربي اجزاوې مثبت عددونه وي لکه مثبت څلور ضرب مثبت څلور د دوی د ضرب حاصل 14 کیږي، نو د دې 14 عدد که مربع اجزا پیدا کوو نو مثبت څلور به لیکو. منفي څلور نشو لیکلی ځکه بیا هم وایو چې دلته ضربي اجزاوې دواړه مثبت عددونه دي، منفي څلور پکې صحت نشي لرلی. که چیرې دغسې معادله راکړل شوي لکه x مربع منفي څلور مساوي صفر، دا که د x لپاره حل کول لیکلی شو چې x مربع مساوي کېږي څلور. که دواړه طرفونه د جذر لاندې ونیسو دا د دې سره اختصاروو د څلورو مربع اجزا څو کېږي 2، نو دلته x پاتې شو. نو د دغه دوو لپاره مثبت او منفي دواړه علامې پام کې نیسو ځکه په دغه معادله کې منفي 2 او مثبت 2 دواړه قیمتونه صدق کوي. مثال مثبت 2 مربع منفي څلور مساوي صفر کېږي او منفي 2 مربع منفي څلور هم مساوي صفر سره کېدلی شي. ها، بله خبره دا چې منفي عددونه مربع جذر لرونکي دي اما د حقیقي عددو په سیټ کې حل نه لري او د دې برعکس بیا د موهومي عددو په سیټ کې حل لرونکي دي. لکه مثال منفي 14 د مربع جذر لاندې. یاد ولرئ چې د موهومي عددو واحد آی دی د منفي 1 مربع جذر لاندې عدد سره مساوي دی. د دې په مرسته کولی شو د دا ډول منفي عددو مربع جذر پیدا کړو. دا که لږ ساده کړو دغسې لیکلی شو چې منفي 1 د مربع جذر لاندې ضرب 14 د مربع جذر لاندې. دا که سره ضرب شي بېرته دا عدد ترې لاسته راځي. دلته د منفي 1 مربع جذر لاندې عدد پر ځای کولی شو آی ولیکو، آی ضرب د 14 مربع ضرب څو دی څلور، که دغه سره ضرب شي څلور آی کېږي. دغه داسې یو عدد دی چې حقیقي نه دی، نو ځکه وایو چې د منفي عددو مربع جذر قیمت د حقیقي عددو په سیټ کې حل نه لري یا پکې شتون نه لري او د دې برعکس بیا د موهومي عددو په سیټ کې شتون لري. بله خبره دا چې منفي او مثبت دواړه ډولونه عددونه چې دي مکعب جذر لرلی شي. لکه 8 مثبت د مکعب جذر لاندې دغسې لیکلی شو چې 2 په توان د 3 د مکعب جذر لاندې. دا که دې سره اختصار شي نو یوازې 2 عدد چې لاسته راځي پخپله د 8 مکعب جذر دی. همدغه شان منفي 8 د مکعب جذر لاندې هغه داسې لیکلی شو چې منفي 2 په توان د 3 د مکعب جذر لاندې. دلته بیا د عدد درجه د جذر د درجې سره اختصاروو او لاسته راځي منفي 2 چې دا پخپله د منفي 8 مکعب جذر دی.
که ا د انم جذر لاندې یو عدد وي شرط دی چې خلاف د صفر وي او ګډون ولري په حقیقي عددو کې او n چې د جذر درجه ده دا باید څه ډول وي د یوه سره مساوي یا د هغې څخه لوی وي نو دلته دغسې وایو چې a د انم جذر لاندې عدد دی که وغواړو چې a د انم جذر لاندې عدد د کسري توان په لرلو سره ولیکو نو دغسې لیکلی شو چې a په توان دی په توان کې به کسري خط لیکو د کسري خط په مخرج کې به د جذر درجه لیکو او په صورت کې به د عدد درجه لیکو دلته د عدد درجه څه ده یو ده لکه مثال 15 د لسم جذر لاندې دغسې لیکلی شو چې 15 په توان دی یو پر لس په یاد ولرئ چې دغه ځانګړنې د ټولو قوانینو لپاره د صدق وړ دي په بعضو ځایونو کې مو د جذر د درجې لپاره د ام توري څخه ګټه اخیستې ده هغه هم باید دغسې وي چې د یو سره مساوي او یا د هغې څخه لوی وي ښه بله خبره دا چې که د عدد درجه د جذر د درجې سره مساوي وي نو د جذر لاندې عدد پخپله د دې حاصل دی ځکه چې ا په توان د n پر n مساوي کېږي ا په توان د یو او دا پخپله مساوي دی ا سره کېږي لکه مثال 2 په توان د 2 د مربع جذر لاندې مساوي کېږي 2 په توان د 2 پر 2 مساوي کېږي 2 په توان د یو مساوي کېږي پخپله 2 ښه دا به پاک کړم تاسې په یاد ولرئ لومړی قانون دا دی چې که دغسې افاده راکړل شوې وي مثال b ضرب a په توان د n جمع c ضرب a په توان د n منفي d ضرب a په توان د n نو دلته د a په توان د n ضریبونه چې دي د علامو پام سره په یو قوس کې لیکو b جمع c منفي d دا چې a په توان د n په ټولو حدونو کې مشترک عدد دی نو دلته یې هم مشترک دغسې یو وار لیکو نو دا لومړی قانون و په عددي مثال کې دغسې ښودلی شو 3 ضرب 15 په توان د 2 جمع 4 ضرب 15 په توان د 2 منفي یو ضرب 15 په توان د 2 مساوي کېږي دغسې 3 جمع 4 منفي یو قوس بند ضرب 15 په توان د 2 3 جمع 4 اووه د اووه څخه که یو تفریق شي شپږ ضرب 15 په توان د 2 څو کېږي 15 او دا که چیرې سره ضرب کړو 6 ضرب 15 10 کېږي 3 حاصل 6 ضرب 2 12 3 15 نو حاصل یې څو شو 150 ښه دوهم قانون دا دی چې که a په توان د 1 پر n وي او په مخرج کې بیا a په توان د 1 پر n وي نو دغسې کولی شو چې د قاعدو څخه یوه قاعده د صورت عدد توان څخه د مخرج عدد توان تفریق a په خپله لیکو دلته مشترک مخرج m ضرب n لیکو m n که په m وویشو n لاسته راځي او n که په یو کې ضرب شي n منفي علامه خپله m n که په n وویشل شي m لاسته راځي m که په یو کې ضرب شي m لاسته راځي نو دلته اوس که دا بیا د جذر حالت ته بدلوو موږ ویلي وو چې د مخرج
عدد په خپله د جزر درجه ده او د صورت عدد په خپله د عدد درجه ده، نو دغسې لیکلی شو چې ا په توان دی n منفي m د m ضرب n جزر لاندې. لکه مثال 2 په توان دی 1/3 په مخرج کې 2 په توان دی 1/4 مساوي کېږي 2 په توان دی 1/3 منفي 1/4 مساوي کېږي 2 په توان دی په مخرج کې 3 ضرب 4 12 کوچنی مشترک مضرب د دوی دی 12 که په 3 وویشل شي 4 4 په یو کې 4 منفي 12 که په 4 وویشل شي 3 3 په یو کې 3 ښه 2 په توان دی د 4 څخه که 3 تفریق شي 1 مخرج کې څو دي 12 نو اوس دا که د جزر شکل ته بدلوو دغسې لیکو چې 2 په توان دی 1 د 12 جزر لاندې. ښه دریم قانون دغسې دی چې که A B C ګډون ولري په آی آر کې همداشان دغه درې واړه عددونه یعنی A B C خلاف دی 0 وي نو دا قانون صحت لري چې A په توان دی 1/n ضرب B په توان دی 1/n ضرب C په توان دی 1/n. دلته لکه مخکې مو ویلي وو چې د مخرج عدد خپله د جزر درجه ده دا چې د ټولو د جزر درجې سره مساوي دي نو دغسې کولی شو ولیکو چې A ضرب B ضرب C کل په توان دی 1/n یا دغسې چې A ضرب B ضرب C د n جزر لاندې. ښه مثال یې دغسې ښودلی شو 2 په توان دی 1/2 ضرب 3 په توان دی 1/2 ضرب 5 په توان دی 1/2 هغه داسې لیکلی شو چې 2 ضرب 3 ضرب 5 کل په توان دی 1/2 او دغه داسې هم لیکلی شو چې 2 ضرب 3 شپږ ضرب 5 10 د مربع جزر لاندې. ښه څلورم قانون دغسې دی چې که A ګډون ولري په آی آر یا خیکي عددو کې او خلاف د 0 وي نو که A په توان دی 1/n وي او کل په توان دی 1/m وي نو کولی شو د داخلي توان سره خارجي یا کل توان ضرب کړو دغسې چې A په توان دی 1/n ضرب 1/n. اوس که چیرې دغه لږ نوره هم ساده کوو دغسې کولی شو ولیکو A په توان دی 1/n ضرب n دا که د جزر بڼې ته بدلوو دغسې لیکلی شو چې A د n ضرب m جزر لاندې. مثال یې دلته درته ښیم 2 په توان دی 1/2 کل په توان دی 1/3 ښه دا به پاک کړم دغسې لیکلی شو چې 2 په توان دی 1/2 ضرب 1/3 دا که لږ نوره ساده کړو 2 په توان دی
یو په شپږ ځکه 2 که د 3 سره ضرب شي 6 کېږي 1 که د 1 سره ضرب شي 1 کېږي. اوس هغه داسې لیکلی شو چې 2 د شپږم جذر لاندې. ښه ګرانو زده کوونکو هیله ده چې له نن درس څخه مو څه زده کړي وي ستاسو خوښ شوی وي. بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم د الله په امان.